ملګرو نن چې ساينس کوم شیان کشف کوي هغه د نن څخه 1400 کاله مخکې کشف شوي. دا د ایټالوي ستورپوهه جورجیا هوفر او دی په یو کال کې د سپوږمۍ 38 بیلابیل عکسونه وباسل او په یو ځای کې او په یو وخت باندې د دې لپاره چې سپوږمۍ په کومه او څنګه حرکت کوي او د دې نتیجه داسې راووتله چې سپوږمۍ د ځمکې نه دغسې کږه کرښه باندې ښکارېده چې تاسو یې په دې عکس کې هم لیدلی شئ او دا عکس په نړۍ کې ډیر زیات لیدل شوی عکس هم دی. تاسو دا عکس د هغې په رسمي ویب پاڼه باندې هم لیدلی شئ. نو اوس به تاسو وایئ چې په دې عکس کې داسې څه شی و چې خلکو دومره لیدلی. اوس به پوه شئ. د قرآن شریف د سورت یاسین د 9 آیات مفهوم دی چې الله تعالی فرمایي سپوږمۍ ته مو منازل یعنی پړاوونه ټاکلي تر دې پورې چې د یوې کجورې د وچې زړې څانګې په څیر شي او دا د کجورې پخوانۍ څانګه. دې ته نو په کتو به ډېر وضاحت ته ضرورت نه وي. که تاسو وایئ د عکس ایډیټ سوی نو په دې ویډیو کې لیدلی شئ چې د کږې څانګې په څیر سپوږمۍ هم تاویږي. دا و د قدرت د بشمیره نښو څخه یوه نښه چې تاسو ولیده. سبحان الله. که ویډیو مو خوښه سوي نو ما در سره فالو کړئ، مخکې ملګرو سره شیر کړئ او په کومنټ کې ووایئ چې ویډیو څنګه وه.